السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یئ. د نننې ما سره چې کوم ملګری ناست دی رحیم الله افغان صاحب د افغانستان سره تعلق لري. هغې ته ورځو چې هغه د یونیورسټي اف لاهور د لاهور پوهنتون په باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ شکر الحمدلله. تاسو وایئ څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جی الحمدلله الله پاک شکر دی. ښه اول خو د مینوالو ته خپل تعریف وکړه. زه رحیم الله افغان بیسیکلی زه د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. اوس ریسنټلی زه په پاکستان کې د بلوچستان په ایالت لورلای ښار کې اوسېږم. نو 20 کاله کېږي موږ دلته استوګنه کوو او ما بیسیک ایجوکیشنز بلوچستان اچیو کړی دی. هغې نه پس ته زه میجار ان سوی ما بلوچستان گورنمنٹ ډیګري کالج نه ما بی اے کړی دی او ماسټر په لټریچر کې ما انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي نه کړی دی. نو اوس ایم فل انګلیش لټریچر کوم یونیورسيټي اف لاهور کې. نو کورس ورک الریډي ختم شوی دی. ان شاء الله اوس د ریسرچ په بل لګیا یم. خاطر د یونیورسيټي اف لاهور پوهنتون په باره کې څه وایي؟ یونیورسيټي اف لاهور ډیر زیات پلس پوینټونه لري. زما سوچ کې یو غټ پوینټ هم دا دی چې دلته کلچر ډایورس ډیر زیات دی او نیشن ډایورسټي دلته ستا ډفرنٹ کنټریز نه دلته خلک راځي. کاغه افغانستان نی، ایران وی، نایجیریا وی، ساوث افریقا ایون دو مشترک دلته چاینیز سټوډنټان هم ستا. نو یونیورسيټي اف لاهور سیدا همیشه هغه د هر سټوډنټ یو ټرو آیډنټیټي پاتې شوی دی. نو زموږ هم دلته هر فیسلټیز تا، لایبرریز تا، د سره سات سپورټس مشترک ډیر زیات کمپلیکس دی. دلته زیات سپورټس فیسلټیز ډیر زیات دي او کانسرټس دلته ډیر زیات کیږي. دلته کانفرنسونه ډیر زیات کیږي او دلته کوم څه انټرنیشنل ډیلیګیټس دي هغه ډیر خلک دلته راځي. فور ایگزامپل دوبۍ سه موږ تاسو سره کوم د دوبۍ کوم هغه ډیلیګیټ دی بیسټ ډیپلوماټ نو هغه هم دلته کله کله د سیمینارونه کې په یونیورسيټي اف لاهور کې. نو د چیرمن یونیورسيټي اف لاهور هغه همیشه سټوډنټانو د ډیر زیات سہولتونه او هغه ورکوي. نو دلته د پښتنو او د افغانانو دلته مشترک ډیر تقریبا 170 نه پلس افغانان راسدي. نو مور دین 1000 سټوډنټس پښتنو مشترک دلته دي، پښتانه سټوډنټان دلته مشترک دي. نو موږ داسې یو وخت تیرو دلته لکه یو ورور یو ډیر په خوشاله او خوشحالي باندې د موږ وخت تیرو. خاطر مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ مینوالو ته زما پیغام دا دی چې خصوصا چې موږ دلته یونیورسيټي کولیګز دي دوی ته دا زما مقصد او مدام هم دا دی چې دوی ته ووایم ترو یو ډېر ښه میسج ورکم ستا د سوشل میډیا په هغه باندې چې دوی همیشه باید پازیټیو واوسي، پازیټیو سوچ وکړي، نیگیټیو کریټیسزم په چا باندې نه وکړي. همیشه کوشش دا وکړي کریټیکل تھنکینګ وکړي په یوسیز باندې او کریټیکل انالایسز وکړي په یوسیز باندې خپل ګولز اچیو کړي. او دا زما میسج دی. نور داسې خاص خبره نه لرم. ماشاءالله دلته کوم پښتانه او افغانان دلته راغلي دي، هر یو دلته انټلیکچوالز دي او ریشنل تھنکرز دي. نو زه داسې خاص پیغام نه لرم. دا یو دی چې کوشش وکړي، پازیټیو سوچ وکړي، د چا په خبرو کې غولول کېږي. ما یو څه خبره چې مې ولیدو هماغه خبره پاس ته خپله ریسرچ وکړي، هغې نه پس ته بیا بلایند بلیف په چا باندې مه کوئ. خاجي ستا په زړه باندې ارمان څه دی؟ ارمان خو ارمانونه ډیر دي. موږ افغانستان سره تعلق لرو. د افغانستان خو تاسو ته معلوم دي 40 کاله کې په افغانستان کې ناامني وه. نو مختلف انټرنیشنل کوم اسټابلیشمنټ دي هغه ډیر زیات انټرفیرنس وکړو په افغانستان کې. تاوزنډ اف لایفز اوسو، بالکل زیات افغانان پکې شهیدان سو، بې وطن سول، یتیمان پاتې سو، کونډې پاتې سوې. نو ما ارمان هم دا دی خدای دې موږ ته یو پرامن خوشحاله یو تعلیم یافته افغانستان راکړي او همیشه د افغانانو دپاره کار وکم، شپه ورځ یې وکم، خپل افغان ورونو ته خپل دا سوچ او فکر هم فکر جوړ کم، ټول افغانانو ته یو داسې د امن فضا جوړه کم. زما ارمان هم دا دی چې خدای موږ ته یو خوشحاله باثباته افغانستان راکړي. دا زمونږ د ټولو پښتنو ارمان دی او الله د ټولو پښتنو چې کم د امن وال ارمان دی دا پوره کړي. رحیم جان ستا ډېره مهرباني ستاسو هم او خدای دې وکړي تاسو ته الله تعالی پرمختیاوي درکړي.
او مینوالو ته وایي چې چینل سبسکرایب کړي. خامخا دا خو نو دوی فرض جوړیږي چې ستاسو چینل سبسکرایب کړي نو موږ تاسو ته کوم موږ ورور وي پښتون وي افغان یې مخ ته ځي هغه ډېره موږ تاسو ته پراوډیبل مومنټ وي. زموږ د خلکو نه دا نه برداشت کېږي چې زموږ ورور د مخکې لاړ شي. اصل کې خو ما ته دا خبره وکړو چې انسانان همیشه باید پازیټیو اوسي. د پازیټیو مطلب دا دی چې موږ که یو ورور راپورته کېږي په یو شي کې هغه ډېر زیات انټرسټډ وي نو پکار دا دی چې هغه موږ پوش کو سپورټ یې کو ډېر زیات هغه ورکو کسته مینه ورکو موټیویټ یې کو سو یو کین ډو سمثینګ فار یور کنټري ایون دو یو آر ګوینګ مووینګ ټورډز سوشل میډیا وټ ایور. سو زما پیغام د ټولو خلکو نه دا دی چې تاسو ته پکار دا دی چې ستا انیشیټیو آغازات دي نو پکار دا دی چې تا ته ډېر زیات کامنټس درکړي او سبسکرایب دي کړي او مینه راکړي. مینه خو همیشه درکړي. ښه جي ټیک شوه ډېره مهرباني ستاسو. الله په امان.